په تیر کې په هیواد کې د اختطاف کوونکو ګڼو بانډونو شتون درلوده، خو د اسلامي امارات په راتګ سره په 3 کلنه کمه موده کې څه د دې لامل شو چې بالاخره اسلامي امارات وتوانېده چې د اختطاف د پیښو ګراب 0 ته راښکته کړي؟ بدون د شک چې د امنیت په چارو کې د تیر نظام او د اوسني اسلامي امارات په راتګ سره ډیر زیات فرق شته دی. یو دا چې با وخت چې تیر نظام کې پولیس په ډیره لوړه کچه دوی ښوونه او روزنه ورته ورکول کېده، ډیر لوی مصارف پرې کېده او تقریبا د څو هیوادو کومکونه هم ورسره وو، ولې بیا هم دلته ناخوالې وې، امنیت ټکنی و، مسؤلیت نه و د وګړو، جنایي جرایمو کچه ډیره جګه وه، اختطاف کېدل، قتلونه کېدل، مسلانه سرقتونه کېدل، ولې هم د دې عاملین هم نه نیول کېده او جرایمو سطح ډیره جګه وه، یعنې واقعه نه وه. الحمدلله د اسلامي امارت په راتګ سره دا که زه د دغه ستاسو د دغه د تلویزیون د لارې که زه دا ونه وایم، په دې باندې ټول افغانان او نړیوال هم په دې باندې قناعت کوي او دا وایي چې دلته سراسر افغانستان کې امنیت دی او د جنایي جرایمو کچه بیخي ماته نږدې ده 0 ته په دې ورسېږي چې جالبه دا وه چې تقریبا د 3 میاشتې مخکې موږ تاسو یو بحث لاره چې په هغه وخت کې په څو ولایتونو کې هلته هیڅ نه وه، واقع نه وه شوې، یعنې په 3 میاشتو کې یا 4 میاشتو کې یو ربع کې هیڅ نه وه جنایي واقع هلته ثبت شوې نه وه، چې دومره امکانات هم کم دی او بیا هم د افغانستان اسلامي امارت پولیس توانیدلی دی چې دلته د افغانانو بشپړه امنیت دلته ونیسي. یو دا چې زه دا ووایم چې د افغانستان خلکو ته چې دوی به اوسه پورې په جریان کې نه وي، چې دوی داسې فکر کوي چې دلته به دغه کم مجاهدین چې دي یا په چک پوینټو کې دي یا په کوم ځای کې دوی وظیفې لري امنیتي، دوی به همداسې راغلي او دوی به تعلیم تربیې نه لیدلې، ښوونیز زده کړې به نه لیدلې. نو تر کوم ځای پورې چې ما معلومات ترلاسه کړه او زه دغه بحث ته راتلم، ما خپل معلومات تکمیله کړی دی چې کورنۍ چارو وزارت مشرتابه تقریبا په یو نیم کال مخکې یو 4 کلن امنیتي پلان دوی دغه چې دوی کوم موخې لري په آینده کې، دا هم دوی منظور کړه او په ضمن کې د کورنۍ چارو وزارت په سطح باندې دلته اکاډمي پولیس فعاله ده، استاف کالج چې هلته افسران تعلیم تربیه کیږي، او بل د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې لویه قومندانۍ چې دی ښه مجرب او مسلکي کسان لري او په راس کې دا مولوي صاحبان مسؤلیت لري، معاونین لري، همداسې هم 10 فعال مرکزونه لري چې دلته دغه ساتونکي چې نن موږ تاسو چک پوینټو کې ګوري او دلته په افغانستان کې سراسر امنیت دی، دوی هلته روزل کېږي 2 میاشتې کورسونه دوی لولي، په دې کې مسلکي ابتدایي زده کړې دي، عقیدوي زده کړې دي او دوی فارغي چې د زونونو په سطح باندې دغه 10 مرکزه فعال دي، لکه په کابل کې مرکز شته دی، په ننګرهار ولایت کې، په پکتیا ولایت کې، په هرات کې، په هلمند ولایت کې، په قندهار ولایت کې، په میدان وردګو کې، همداسې هم په پروان ولایت کې، همداسې هم په کندوز ولایت کې او په مزار شریف کې. د دې ترڅنګ دوی نورې هم ټولایونه لري تعلیمي چې هلته دوی روزل کېږي. تقریبا دا اوس تر 80,000 عین تر 80,000 ساتونکي دلته روزل شوي دي او دا کم تاسو د زده کړو برخې ته به وروسته هم راشو. ستاسو پر آن باندې د اختطاف کوونکو بانډونو تر شا بهرنۍ کړۍ هم شتون لري که څنګه؟ که موجودې وي د دغه مخنیوی څومره مهم دی؟ خب دا ډېر کم پیښیږي چې بهرنیان دلته غواړي چې د افغانستان امن نظم ته یو خطر متوجه کړي او دا ډېر کم واقع کېږي. دا کم جرمونه چې کېږي، مثلا اختطاف کېږي یا مثلا سرقتونه کېږي، قتلونه کېږي او نورې ناخوالې رامنځته کېږي، دا خپله جرم یو پدیده ده چې د انسانان کله چې خلق شوي دي د هغو سره دغه پدیده
هم منځته راغلې ده. نو د دې تر شا ډېر کم لیدل کېږي چې دلته بهرنیان دلته یو نفوذ وکړي او وغواړي چې د افغانستان امنیت دوی هغوی استخباراتي مخې ته وړي، نه دغه جنایي پیښه کوي، زیات رول نه لري. هغوی استخباراتي مخې دي چې د دې تر شا ځینې ډلې ټپلې چې مثلا چاودېدونکي توکي ورته ورکوي او یا ځینې کسان دوی تروي، داسې استخباراتي اهداف دوی دغه کې تعقیبوي او کوم نورې ناخوالې چې دي او دا جنایي جرمونه چې دي دا خپله په یو واد کې دا یو حاصل ده، یو بل دا یو دغه خبره ده چې جنایي پیښې کېږي، ډېر د دې په ډېر نادرې جنایي پیښې کېږي، په امریکا کې کېږي، په انګلستان کېږي، په هغه پرمختللو هېوادونو کې چې هغه ډېر پرمختللي دي، ساینس او ټکنالوژي او امکانات لري، هلته جنایي پیښې رامنځته کېږي. ولې په ډېره لویه کچه باندې چې د هغې عاملین په میاشتو په کلونو هم څوک نشي نیولی. ولې دلته په افغانستان کې چې باور چې موږ ټکنالوژي نه لرو، موږ دلته امکانات نه لرو، همدا خړ پړ طالبان چې دي دغلته کوم واقع وشي سبا یې ګوري یا بله ورځ یې ګوري چې دا کس یې نیولی او دوی خپل په جرم یې اعتراف کړی دی او دوی نه دی پرېښی چې دوی د هېواد نه بهر لاړ شي او یا هم ځان پټ کړي، که ځان هم پټ کړي هم دوی دی پیدا کړی او دی نیولی او قانون منګول ته سپارلی. بله، په ښارونو کې د امنیتي کیمرو په لګولو او د افغان امنیتي ځواکونو له لوري د سیارو ګزمو په کولو سره ستاسو پر اند باندې د اختطاف کوونکو په مخنیوي کې څومره رول لوبولی دی او که راشو په ټوله کې جنایي جرمونو په ګراف کې څومره کموالی راوستی دی د امنیتي کیمرو او سیارو ګزمو؟ خامخا کامرې نصب چې ښار ډېری ځایونو کې نصب شوي دي، دا د جرایمو د مخنیوي او کشف د عاملینو د قضیو ډېر مثبت رول لري. کولی شي چې دوی هغه کامرې چې دوی څیرې او یا هویت د دوی هلته مشخص کړي او یا ثبت کړي، کولی شي چې د پولیس سره په دې برخه کومک شي. او همچنان ګزمې چې هغه سیارې ګزمې مثلا موټردارې پیادهی مثلا په موټرسیکلو په دې امکانات وي، نو دا تامین د امنیت کې ډېر زیات رول لري او د جرایمو په مخنیوي کې. ولې یو خبره دا ده چې دغه دواړه برخې باید که چېرته په سمه توګه مدیریت شي او زموږ کامرې فعالې اکتیفې وي. مثلا یوه اساسي ستونزه دا ده چې زیاتره وخت زموږ کامرې سم نه مدیریت کېږي، په دې معنا چې نوکریوالان یا کوم مسؤلین یې غفلت کوي. په هغه صورت کې که چېرته دا فعالې، منظور مې دا ده چې زیاتره وخت دلته برق ستونزه او دا مثلا خاموشه کېږي، بیرته بیا چالانېږي یا مثلا د دې هغه مسؤل کس نه وي او یا مسلکي نه وي، نو دا هم کولی شي چې دې ته یو مثبته نتیجه موږ لاسته رانه وړو. که چېرته سم مدیریت او ګزمې هم همداسې، که چېرته دلته پلان د ګزمې جوړ شي او دلته مسؤلینو لخوا دوی ته وظیفه ورکول شي چې تاسو په دغه ساحه کې ګزمه وکړي او دوی بیا غفلت وکړي او دوی بیا هغه ځای ته لاړ نه شي، دا هم فکر نه کوم چې بیا دا مثبتې پایلې ولري، بلکې دا منفي پایلې لري. بیا دلته دا ستونزه خامخا پیدا کېږي امنیت په برخه کې. بله، که راشو دې ته ستاسو پر اند باندې د اختطاف کوونکو یا هم د اختطاف د بانډونو مخنیوي څومره په ټولنه باندې مثبت سیوری غوړولی شي؟ کاملا وګورئ، دا که چېرته اختطاف صورت ونیسي او دا چې د دغه اختطاف هدف مشخص وي، مثلا زیاتره دا چې مالی بود ولري چې مثلا یو نفر اختطاف کېږي او دوی بیا هغه مقابل کې یو څه غواړي. بل ځینې اختطافونه چې هغه مثلا خصومتونه یو نفر اختطاف کېږي، بیا هغه دوی دې ته یعنې منسوب کوي چې زما نه دوی مثلا تقاضا د پیسو کولی وه او نور عوامل دا کېږي. دا ډېر زیات مثبت اثر لري ځکه چې دلته پانګوال نه راځي، مثلا زموږ سرمایه گذاران نه راځي دلته، مثلا دوی سرمایه گذاري نه کوي او څوک چې دلته تجارت کوي هغه په ډار کې په وهم کې، نو دا په ټولنه باندې زموږ د
حکومت او دغه نظام یعنی دا یو مسؤلیت ورته راجع کېږي چې د خپلو وګړو دوی امنیت نشي نیولی ولې دا ډېر زیاته مثبت اغېزه کوي چې که چېرته امنیت وي دلته سرمایه‌ګزاران هم راځي دلته مثلا هغوی تجاران هم راځي دلته دوی دلته سرمایه‌ګزاري کوي دلته د تجارت په برخه کې او دوی ډېر احساس د مسؤلیت کوي برعلاوه د هغوی نور افغانستان وګړي هم که چېرته دلته ګډوډي مثلا دلته د جرایمو کچه جګوي مثلا دلته د یو چا ژوند په خطر کې او یا دی احساس د مسؤلیت او امنیت ونه کړي نو خامخا دا په ټولنه باندې او د افغانستان دغه نظام ته دلته مسؤلیت راجع کېږي او دا سوال لاندې راځي. بله لکه څرنګه چې تاسو وړاندې هم ورته اشاره وکړه غواړم دغه پوښتنه یو ځل بیا هم وپوښتم امنیتي ځواکونو ته د جنایي جرمونو د مخنیوي په برخه کې مسلکي زده کړې ورکول څومره مهم دي تر څو پورې دوی وپوهېږي چې څوک دغه تر ډېره پورې جنایي جرمونه ترسره کوي؟ وګورئ اوس وخت کې لنډمهاله ډېر لنډمهاله مثلا 3 ورځني 4 ورځني سیمینارونه دایریږي دوی ته ټول چې کارمندان د جنایي دي که په حوزو کې که په نورو برخو کې دوی ته دا روزنه ورکول کېږي متواتر دا یو شکل دی چې دلته هفتهواري مثلا 10 ورځني سیمینارونه لرو همداسې د مسلکي کدرونو لخوا دوی ته مثلا روزنه ورکول کېږي دوی ته عملي دوی ته ښودل کېږي نو دا لړۍ کورنۍ چارو وزارت کې تقریبا دغه 3 کاله کېږي دا روانه ده او دې ډېرې ښې مثبتې پایلې لرلې په دې چې موږ تاسو ګورو چې د جنایي جرایمو کچه بیخي ټیټه شوې اته صفر په دې معنی چې زیاتره ولایتونه او زیاتره حوزو کې دلته هیڅ نوع قضیه هلته نه ثبتېږي نو د دې نه معلومیږي چې دلته هم د اسلامي امارات پولیس او مسؤلین هم دې ته زیات متوجه دي او دوی په کار کې بې غښتلي دي یعنې خپله ساحه د مسؤلیت دوی خپل هغه کنټرول او پوښښ لاندې راوستې ده هغوی ته متخلفینو هغه قاچاقبرانو یا مثلا هغه اختطاف کوونکي او همداسې هم هغه سارقین حرفوي او غیر حرفوي هغه متخلفین دوی ته معلوم دي او دوی یا د هغه ساحې نه دوی فرار کړی او ځای کې ځان پټ کړی دا عمل نه ترسره کوي او یا هم دوی بیا ډارېږي چې مثلا که چېرته زه دغه جرم وکړم یا دا فعل ترسره کړم یا به زه وژل کېږم یا به زه نیول کېږم چې کوم ځای پورې چې لیدل کېږي پولیسو د دغسې اشخاصو په مقابل کې ډېر قاطع عمل کړی عمل یې دا کړی چې تاسو شاید د دې اسې چې په زیاتره ځایونو کې دوی مسلانه غلاوې کړي یا قتلونه کړي دوی بیا د هغه ساحې نه دوی روغ نه دي وتلي او یا هم دوی نیول شوي او یا دغې برخې ته راځو د اختطاف پیښو مخنیوي او د انسان تښتونکو ډلو یا بانډونو د له منځه وړلو په برخه کې د ولس همکاري څومره مهمه ده؟ بدون د شک چې ولس د پولیسو سره نه او یا د ولس همکاري د پولیسو سره نه هغه پولیس ناکامه دي هغه مسؤلین هیڅ نشي کولی چې دوی په خپل کارونو کې دوی مخته لاړ شي او یا هم د دغه کسانو په پیژندګلوي کې یا په نیولو کې دوی ډېر یعنې موفق وي نو د ولس خامخا همکاري ډېره زیاته دا او بل د پولیس او مسؤلین هم دا مسؤلیت او مکلفیت لري د ولس په مقابله کې یو بر علاوه دا چې د دوی امنیت نیسي بلکې د دوی سره ښه اخلاقو کې نیک اخلاقو کې کولی شي چې دوی د اخلاق په ذریعه باندې دې ته واڅول شي دې ته تشویق شي د پولیس سره د همکاري. بله د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې پوښتم لا هم امنیتي ځواکونو او په خاص ډول کورنۍ چارو وزارت ته څه کول پکار دي تر څو پورې امنیت لا هم دومره برقرار شي چې موږ او تاسو په ټول هیواد کې بیخي جنایي پیښه او همدا ډول کومه امنیتي پیښه ونه لرو؟ په اول قدم کې د کورنۍ چارو وزارت مشرتابه ته زه دا پیام لرم او دا ویل لرم چې دوی هغه کسان چې هغوی وړتیا نه لري استعداد نه لري او دغه درایت او ظرفیت په هغو کې نه لیدل کېږي چې دوی امنیتي برخه کې مقرر کړي یا مثلا جنایي برخه کې یا امنیتي برخه کې یا کشفي برخه کې نو د هغوی پیسه کې د دوی تجدید نظر وکړي یو بلې شعبې ته دې ورکړي تغییر و تبدیل دې کړي دومه
وړاندیز مې دا دی چې دغه کم کسان چې دي دوی هر څومره کولی شي چې زیات دوی ورته مسلکي زده کړې ورته ورکړي او سیمینارونه ورته دایر کړي او دا داسې کړي چې مثلا داسې یو د شعار په بڼه نه بلکې د کاغذ په بڼه نه عملي جنبه ورکړي او هغه مرکزونه او هغه تعلیمګاه چې پولیسو ته زده کړې ورکړي هغوی حمایت کړي د هغوی ته امکانات ورکړي تر څو دغه پولیس دوی وروزي او دغه وړتیا استعداد او درایت او دا ظرفیت پیدا کړي چې د دې نه هم ښه امنیت ونیسي او ښه وځلیږي او د قاچاقبرانو او اختطافچیانو په مقابل کې دوی مبارزه وکړي مخکې د دې نه دوی خپل مخو ته رسیږي نو هغه دوی ونیسي او د دوی پلانونه خنثی کړي. ډېره زیاته مننه جمال صاحب کور مو ودان چې زموږ دعوت مو ومنه او په بحث کې مو ګډون وکړ.